بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بالاخره 20 کاله وروسته د امریکا پوځونو بشپړ وتل پرته له شرایطو، همدارنګه ناټو د خپلو پوځیانو وتل پرته له شرایطه تر سپټمبر پورې وکړ، دا یو ښه پرمختګ دی. ځینې نظرونه، ځینې پوښتنې، ځینې سوالونه پیدا کیږي. غواړم لنډه تبصره په دغه اعلان او د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون باندې وکړم. تیر کال 29 د فبروري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون وسو، تړونونه عموما ستونزې لري، په خپل وخت باندې عملي کېدل نسی کېدلی. په دغه تړون کې هم ځینې غټې پریکړې په خپل وخت باندې عملي نسولې. هغه غټې پریکړې چې هم د طالبان لخوا ونه سوې او هم د امریکا لخوا، دوه مهمې پریکړې د طالبانو لخوا او دوه مهمې پریکړې د امریکا لخوا وې. طالبان په دومره موده کې چې 14 میاشتې وې اوربند ته آماده نسو یا شرایط دې ورته مساعد نسول. همدارنګه چې په تړون کې ولو چې له افغان حکومت او سیاسي مشرانو سره به طالبان جوړجاړی کوي، په یو نظام به دوی سره جوړیږي، هغه هم طالبان ونه توانېدل او افغان حکومت هم په دې برخه کې چمتوالی نه درلود. په تړون کې راغلی و چې امریکا به په 3 میاشتو کې د طالبانو مشران له تور لیست څخه لیرې کوي او د می تر اولې به دوی د خپلو ځواکونو وتل بشپړ کوي. دا دواړه غوښتنې یا دا دواړه ژمنې امریکا ونه سوی کولی. په دې وختونو کې مختلف ستونزې پیدا سوې. که په خپل وخت باندې د تړون هره برخه نه عملي کېدل نقض وي، نو بیا اوربند ونسو او سیاسي جوړجاړی ونسو، دا په دې معنا نه ده چې تړون د نقض سي. همدارنګه له تور لیست څخه د طالبانو نومونه لیرې نسولو، نو په کار و چې تړون نقض سي، مګر په دې کې زغم او حوصلې ته دواړه لوري باید ولري. ژمنه سوې وه چې د تړون نه وروسته په 10 ورځو کې به 15,000 طالب مشران، طالب بندیان او 1000 تنه افغان حکومت پوځیان طالبان ورخوشي کوي. خو دا تقریبا تر 6 میاشتو چې بالاخره 2 وروستني بندیان د طالبانو 6 میاشتې وروسته خوشي سولو. او دارنګه د مارچ پر 10 باندې خبرې بین الافغاني شروع نسولې، 6 میاشتې وروسته شروع سولې. نو تړون باید نه وای مات سوی، همداسې وسول. په لویو ښارونو د طالبان لخوا حملې باید نه وای سوی او د امریکا لخوا بمبار پر طالبانو نه وای سوی، مګر دا دواړه کړنې وسوې. نو تړون باید مات سوی وای، خو دواړو لورو زغم وکړ. همدارنګه د بین الافغاني خبرو له شروع نه وروسته باید 1000 طالب بندیان خوشي سوي وای. دا کار هم ونسو. تړونونه 100% عموما نسی عملي کېدلی. حتی له روسانو سره چې کوم تړون د افغانستان څخه د وتلو سوی او د تړون تر شا ټوله نړۍ ولاړه وله، هغه هم ستونزې لرلې او په خپل وخت باندې قسم روسان ووتلو، مګر هغه وخت حکومت ته یې سلاوي ورکولې او مجاهدین راضي نه ول. له ایران سره د امریکا تړون چې بالاخره په معطل او بد حالت کې ده، د امریکا مجبوریتونه وو چې ناټو او اروپایي هیوادونه، همدارنګه په کور دننه امریکایي جنرالیان او په کانګرس کې ځینې خلک قانع کړي چې د افغانستان څخه پرته له شرطه د وتلو دغسې یو اعلان وکړي چې حساسیتونه په کور دننه دوی ته را پیدا نسي. همدارنګه په 4 میاشتو کې تر سپټمبر پورې د امریکایي پوځیانو د وتلو پرته له شرطه دا یو ښه پریکړه او جو بایدن په ډیر سنجیده ډول باندې څرګندونې وکړلې. که چیرته ټرمپ وای ممکن تړون مات سوی وای، ځکه هغه به له طالبانو غوښتل چې اوربند وکړي او سیاسي جوړجاړی په دغه 14 میاشتو کې وکړي. دا چې نه وي ده شوي، نو ټرمپ کېدای سي دغسې پریکړه بیا کړې وای لکه تیر ځل چې خبرې وځنډولې. اوس په کار ده لکه څنګه چې طالبانو وړاندیز کړی و چې 3 میاشتې به په جګړې کې کموالی راولي، خو دوی به امریکایان به په خپل وخت باندې وځي
او د طالبانو 1000 بندیان به ورخوشي کېږي او د دوی د مشرانو نومونه به له تور لیست څخه وځي. همهغه طرحه په لیش تعدیل یا لیش بدلون سره امریکایانو ومنله. 4 میاشتې کې به دوی وځي، شرایط یې پرېښولو چې اوربند یې غوښتی و پخوا او سیاسي جوړجاړی له هغوی نه تېر سولو. همدارنګه د طالبانو نومونه به له تور لیست څخه لرې کېږي او 1000 بندیان یا شاوخوا کېدای شي هغوی هم خلاصي. نو زه فکر کوم چې په دې کې پکار ده چې حوصله وسي. زما په نظر چې پټ به همدغسې یو تفاهم هم سوی و چې طالبانو ته به یې وعده ورکړې وي چې د دوی مشرانو نومونه به له تور لیست ښایسته کېږي او د دوی بندیان به خوشي کېږي. اوس به وګورو کېدای شي د طالبانو غبرګون هم نرم وي. که هر لوری له تړون څخه د وتلو او د تړون د نقص اعلان کوي دا به تېروتنه وي، او که جګړه په لویو ښارونو کې زیاتیږي او حملې زیاتیږي فکر کوم دا هم تېروتنه به وي. طالبانو افغان حکومت سیاسي مشرانو ته مسؤلیت ور په غاړه دی چې د کورنۍ جګړې څخه مخنیوی وسي او بالاخره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په افغانستان کې سوله وسي، اوربند ته زمینه مساعده سي. امریکا او ناټو ته به اوس سخته وي چې د ځمکې د لارې خپل پوځیان وباسي، ځکه طالبانو ته به هم ګرانه وي چې خپلو نظامي کسانو ته قناعت ورکړي چې په دوی باندې حملې ونه کړي. زما په نظر له دې وروسته به امریکایان په خپلو اډو کې پاتې وي او کېدای شي تر سپټمبر پورې د هوا د لارې ووځي او زما په نظر چې دوی خپل اړین نظامي تجهیزات مخکې وړي دي. لازم تیاری د وتلو لپاره و، لکه د دوی لوی درستیز چې مو وویلو چې په یوه هفته کې هم کولی شي دوی ووځي. نو ښه به دا وي چې دغه ستونزه حل سوې وي. د امریکایانو لپاره دغه لاره پاته ده چې د هوا د لارې به وځي او که په ځمکه باندې وځي کېدای شي له ستونزو سره مخ شي. په ټوله کې بیا هم زه وروستی اعلان د افغانانو لپاره ویاړ ګڼم چې بالاخره 20 کاله وروسته امریکا خپله ماتې مني او جو بایدن له هغه کوټې نه د خپلو پوځیانو د وتلو او ماتې اعلان کوي کوم چې بوش 20 کاله وړاندې پر افغانستان باندې د حملې اعلان کړی و او په هغه وخت کې بوش ویلی و چې طالبان به په هیڅ ځای کې موږ ژوندي پرې نږدو، دوی به یا وژل کېږي یا تسلیم کېږي او یا به بندیان کېږي. مګر 20 کاله وروسته جو بایدن اعلان کوي چې موږ له طالبانو څخه غواړو چې زموږ پر ځواکونو باندې برید ونه کړي او موږ به خپل ځواکونه له افغانستان څخه په بشپړ ډول باسو. همدارنګه ناټو هم اعلان کړی ده تمه ده چې افغان ټول لوري یو سیاسي داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې ټول افغانان پکې خپل ځان وویني او داسې یو نظام چې افغانانو ته د منلو وړ وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.